السلام علیکم. خوږو ملګرو، هیله ده چې روغ جوړ او صحتمند به وئ. د ULT یوټیوب چینل له لارې ستاسو په درنه چوپړ کې د یو څو مهمو ضروري انګلیسي جملو سره حاضر شوی یم. نو د ویډیو تر پایه مې ملتیا وکړئ تر څو هغه جملې چې ستاسو لپاره مې راوړي دي زده کړئ او ګټه ورڅخه واخلئ. راځو د مهمو او ضروري جملو په طرف. لومړی مهمه او ضروري جمله: Don't talk. Don't talk. خبرې مه کوه. Don't talk. خبرې مه کوه. Don't talk. دوهمه جمله: Come here. Come here. دلته راشه. Come here. Come here. دلته راشه. بله جمله: Who is that man? Who is that man? هغه سړی څوک دی؟ Who is that man? Who is that man? هغه سړی څوک دی؟ یعنې کوم وخت کې چې ستاسو څخه یو څوک په لرې واټن کې وي نو د هغې لپاره بیا that استعمالول کېږي. Who is that man? هغه سړی څوک دی؟ بله جمله: When did you come? When did you come? کله راغلې؟ When did you come? کله راغلې؟ Simple past tense. When did you come? کله راغلې؟ تیره زمانه کې. Tell them. Tell them. دوی ته ووایه. Tell them. دوی ته ووایه. Tell them. جمله: Don't call me. Don't call me. ما ته زنګ مه کوه. Don't call me. Don't call me. ما ته زنګ مه کوه. بله جمله: I'm tired. I'm tired. زه ستړی یم. I'm tired. I'm tired. زه ستړی یم. خوږو دوستانو، دغه یو څو مهمې او ضروري جملې چې په دې ویډیو کې مې در وړاندې کړې. که بیا هم تاسو غواړئ چې دا ډول ښایسته او مهمې جملې زده کړئ نو په راتلونکو ویډیوګانو کې هم زه ستاسو لپاره انشاءالله دا ډول مهمې جملې راوړم او تاسو کولی شئ چې زموږ د یوټیوب چینل هوم پیج ته تار شئ. هلته دا ډول زیاتې مهمې ویډیوګانې پرتې دي د مهمو جملو په اړه، د مهمو لغتو په اړه، کنورسیشنز، همداسې نورې د انګلیسي مهمې ویډیوګانې هلته پرتې دي. تاسو کولی شئ چې هغه له هغه ځایه تاسو وګورئ. بله ویډیو کې چې تاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم تر هغې ماته اجازه راکړئ. تاسو ښه وخت ولرئ.